بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. که چیرته ته په خپل ژوند کې خوبونه ډیر ګوري او ورته تشویش لري، خوبونو تعبیر به څنګه وي، خوبونه څنګه تعبیر کیږي، کم خوب څه رقم تعبیر کیږي، نو دې ویډیو کې د خوبونو تعبیر ده، د لازمي اخره پورې وګوره. انشاءالله دې کې تا ته به څه یو راهنمایي حاصل شي. په اول کې زه د ډکو متیازو لیدل په خوب کې د دې معلومات در کوم. زه ډکې متیازې په خوب کې چې کله ولیدل شي نو دا څه تعبیر کیږي؟ دا خوب کم کتل کیږي خو ځینې خلک ډیر ګوري. نو په صورت عموم سره د ډکې متیازې په خوب کې چې دي دا څه کله په خپل ځای وي، یعنې بیت الخلا کې وي، مناسب هماغه خپل ځای کې وي او په اندازه وي، بوی نه وي او انسان ځان پې ککړ نه شي، په خپل ځای کې ته رفع حاجت کوې، قضای حاجت کوې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا داسې ستا حاجتونه به پوره شي، ځکه دې ته قضای حاجت هم وایي. نو معنا داسې ستا حاجتونه پوره کیږي، ستا څه څومره ضرورتونه دي دا به الله پوره کوي. یو تغییر به راځي، مال به درته راځي، یو برکت په مال کې به دې راځي، رزق به د یو خانه تا ته راځي او څه کوم مشکلاتو کې ګیرې دغه مشکلاتو نه به دې الله خلاصوي. څه کله ته ګورې څه خپله ته کښېنې په بیت الخلا کې او خپل قضای حاجت کوې، ډکې متیازې کوې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په اندازه وي، یعنې بوی هم نه وي، کالي دې هم پې ککړ نه شي او ځای مناسب وي او ښه فارغ شي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. اکثر په همدې باندې تعبیر کیږي. یو څه حالتونه دي چې هغه بیا هغه ښه نه وي، دغه یو څو خوبونه دي د دې ډک متیازو دا بیا ښه نه وي. چې کله دا ولیده نو بیا تعبیر جدا ده. اول دا چې ته یو عام ځای کې ډک متیازې کوې، لکه د خلکو په مخ کې څوک دې ګوري، بې ځایه ناست یا په تشناب کې ناست خو خلک تا ګوري، نو دا په سر یا اسرارو یا رازونو افشا کېدو باندې هم تعبیر کیږي او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ته یو بې حیا کار کې مصروف یې او خلک تا ګوري. په دې باندې هم تعبیر کیږي چې یو څه ګناهونو کې ته مصروف یې او خلک دې ګوري. په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ستا یو عادت ده چې هغه عادت ته کوې، دغه د وجې نه ته شرمېږې پې او عادت ده، ځکه دا بیت الخلا ته تګ دا یو عادت ده، نو دغه عادت تا نه لږ زیاتی کي، یو کار دی، دا یو عادت دی، یو خبره ده چې همیشه ته کوې، په هغه باندې ته ډېر شرمېږي او کیدای شي دې آینده ورځو کې دا خوب ستا وکتل نو معنا چې کیدای شي لږ وشرمېږې، نو لږ احتیاط وکړه چې پرده دې وشي او تکلیف پیدا نه شي درته. بل حالت یې دا ده چې ته دا ډکې متیازې کوې په دغه ځای کې چې هلته زراعتي ځمکه وي، یو ځای وي، پټي وي، په هغه کې ته دا ډکې متیازې کوې، په باغ کې وي، نو بدبویي پکې نه وي او په اندازه وي خو څوک دې نه ګوري، سارا ځای ده، هلته زراعتي ځمکه ده، ښه ځمکه ده، هلته کوې، نو دا بیا ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کیږي چې کوم کاروبار کوم شی تا شروع کړی ده، کوم کاروبار کې لګیا یې، شروع کړی دی ده یا اراده دې ده، دې کې انشاءالله دې کې تا ته ډېر ګټه ده او خیر ده پکې. او بل حالت یې دا ده چې ته بیت الخلا کې خپل ډکې متیازې کوې او په اول کې ډېر تنګ یې، خو چې کله دا ډکې متیازې ته وکړې بیا ډېر په خوب کې احساس راحت کې او هغه تکلیف او هغه تا نه کم شي، نو دا هم ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کیږي چې که قرض در باندې وي یا څه مرض وي نو دې دواړو نه انشاءالله ته خلاصېږي. او بل حالت یې دا ده چې دا ډکې متیازې تا نه په پرتوګ کې لاړ شي، چې دله دا خوب وګورې چې ستا نه په پرتوګ کې ډکې متیازې ځي، نو دا په فحشاو باندې تعبیر کیږي چې ته په فحشا عمل تا نه کیږي، چې الله تعالی هم دې وساتي. نو دې وخت کې ته به دا خوب ستا باندې کتل کیږي، ته ګورې الله تعالی دا خوب تا ته وښي، نو معنا داسې دا کار دی، دا فحشا عمل نه ته منع شه، دې کې دې خیر نشته، دې کې شرمېدل دي، بې حیا کېدل دي، نو ته باید دې نه وساتې. بل چې کله ته ګورې چې ډکې متیازې کوې خو ډېرې زیاتې کوې او ډېرې زیاتې کوې، نو دا په د کارونو په بندش باندې تعبیر کیږي، ځکه ډېرې غټې ډکې متیازې کول نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې ستا نه شی ځي، یعنې څه کار دې بندېږي، کوم شی دې لاسته نه راځي، یو شی درنه منع کیږي. او چې کله ته ډکې متیازې ګورې یا کوې خپله خو بوی پکې زیات وي او دا په حرامو کارونو باندې کولو باندې تعبیر کیږي چې یو حرام کار کې ته لګیا یې. نو دا و د ډکو متیازو د خوب تعبیر. که تاسو مختلف لیدلي وي نو بیا هم دا واتساپ نمبر کې خپل خوبونه کې ستاسو بیا کېدای شي جدا تعبیر ولري. اوس یو څو عجیب خوبونه او خطرناک خوبونه دي، هغه تعبیروو چې دا څه تعبیر لري. خوبونه لیږل شوي دي واتساپ نمبر کې. یو زنانه لیکي د خوب مې لیده چې په مخ مې ګیره راغلي وي او
صفر ماشین مې کړی وي، لاس کې مې تسبیح وي الله اکبر وایمه، نو دا زنانه ده، دا خوب یې کتلی ده. دا وخت یې څه ده؟ دی وایي چې وخت یې داسې د شپې 1 بجو نه بعد ده. اول خو دا تعبیر نه لري، او که تعبیر ولري 1 بجې پورې د شپې 11-12 پورې دا خوبونه تعبیر کېږي نه. او که تعبیر ولري نو دا په یو څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي، چې یو څه مشکلات دي، کورنۍ مشکلات دي، او په کور کې تکلیف د تا باندې د اولاد د وجه باندې، یا د کار د کور څه کوم کار ته کوې په دې باندې، یا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ستا او د خاوند په منځ کې څه مشکلات ده، نو هغه باندې تکلیف تعبیر کېږي چې هغه سره ته په تکلیف وي او هغه کې ته بده معلومیږي. نو که چېرته ته ملامت یې نو کوشش وکړه چې اصلاح وکړې، او که هغه ملامت یي نو هغه ته معافي وکړه، سره جوړ شي، ځکه په دې باندې تاسو بد معلومیږي. نو په مخ باندې ګیره راتګ په دې باندې انسان بد معلومیږي، زنانه په مخ باندې ګیره راشي، نو دا هېڅوک هم نه غواړي. نو دغسې یو حالت کې ته یې، نو که دغسې کې نو ته کوشش وکړه چې دې حالت نه ځان وباسې. والله تعالی اعلم. بیا وایي چې بل خوب ده، وایي خامه سړک کې روان یم، یو ماشوم وي د موټر له خېټې راوځي، یو سړی راغی، هغه اوس مړه ده، ډېر چاق شوي، بیا خاندي. نو دا خوب ورور لیکلی ده، د سړک کې روان یم، بیا موټر راسي، ماشوم وهي، یو سړی راغی او هغه چاق شوي او مړه ده. نو کله چې مړی په خوب کې وکتل شي چې هغه چاق شوی ده او خندا هم کوي، نو دا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه مړي حالت ښه حالت ده، یعنې هغه په د الله تعالی په نزد چې وفات شوی ده، د الله تعالی په نزد ښه حالت کې دی، نو ګمان پرې ښه ساتو. نو دا څوک چې وفات شوی ده د باندې هم ته ښه ګمان وساته، او که څه غیبت یې کوي یا څه حق دې پرې پاتې وي، نو هغه حق هم ورته وبخښه، او غیبت هم نور مه کوه، ښه والی بیان کړه، او یو دعا هم ورته وکړه، انشاءالله چې دې کې تا ته به هم خیر ورسیږي. والله تعالی اعلم. بیا دریم خوب ده، وایي په خوب کې اتن کومه، وایي مجلس وي، او زموږ مشر ماته وایي چې اتن کوئ، ټول اتن وکړو. نو د اتن کول چې کله په خوب کې وکتل شي، او دا ته په خپل کور کې اتن کوي، یوازې کوي یا د خپل ماشومانو سره کوي، دا ښه تعبیر لري. په خوشحالي باندې، په مشکلاتو حل کېدو، په مالداري باندې تعبیر کېږي. او چې کله د اتن په صحرا ځای کې، عام ځای کې کوي، د ټولو په مخ کې کوي، دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي هغه کوم شي نه ته ویره لرې، هغه ویره دې زیاتېږي. دغه په صحرا کې، په مجلس کې، په واده کې د نورو په مخ کې ته اتن کوي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي څه مشکلات دي، کوم شي نه ویره لرې، کوم تشویش ده، کوم تکلیف ده تا ته، هغه کېدای شي زیات شي. نو کوشش وکړه څه د کمولو کوشش وکړي، یو الله ته رجوع وکړي، او چې الله تعالی مشکلات دې حل کړي. الله تعالی دې ټول مشکلات مو حل لري. څلورم خوب ده، وایي ډکې متیازې ګورم، ډېرې په کور کې چاکړې وي، او زه یې په جارو پاکوم. دا ښه تعبیر لري چې کله د ځمکې نه ډکې متیازې پاکېږي، نو دا تعبیر یې ښه ده. تعبیر یې په دې ده که دا ناواده شوې نجلۍ په خوب کې وګوري جنۍ، نو دا په واده باندې تعبیر کېږي، ځکه دا صفایي ده. صفایي خو د اولیو د ځایونو صفایي په هغه وخت کې کېږي چې کله یو معامله وي، نو د ګناهونو نه په نجات هم تعبیر کېږي، او په خوشخبري او په واده باندې هم تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا، وایي خوب کې انګور لیدل او خوړل څه معنا ورکوي. انګور چې کله په خپل وخت کې وي، وکتل شي په خوب کې چې کله انګور وي، که دا اوس نو، او خوند یې صحیح وي، ته انګور خورې، خوند یې صحیح وي، نو بیا تعبیر یې ښه ده. تعبیر یې په مال باندې کېږي، هغه مال چې هغه ته تمه لرې چې تا ته ورسېږي، هغه انشاءالله د خپل وخت نه تا ته رسېږي، تشویش مه کوه. والله تعالی اعلم. شپږم، وایي غټ مار اژدها غوندې یو پټۍ کې وي، موږ شولې کرو وریجې، مار حمله کوي، تر زوی مې راشي، ټوپک ورسره وي، مار مړ کړي، بیا مار باندې اور بل کړم، لښتۍ کې اوبه وي او کبان یا ماهیان وي، ډولو مې نیسي، ډېر زیات وي. بیا وایي مخکیني کور ته ورشم او هلته وایم دې کې بوټي کرم، او د تره زوی کور ته لاړ شم او امرودو ډکې ونې وي. نو دا هم ډېر ښه خوب ده. مار مړ کول په خوب کې ډېر ښه تعبیر لري، معنا دا چې کم خطر، کم دسیسه، کم مکر، او کم دشمني، کم د ظلم د دوکې تا سره یو څوک اراده لري، هغه انشاءالله په خپل دوکه کې، په خپل ظلم کې، په خپل د څه کم تا باندې څه کم د خیانت اراده لري، هغه انشاءالله کامیابي کې پکې نه، او الله تعالی تا ته نجات درکوي. او دې کې
مهم دا ده چې ته خپل کورنۍ سره، خپل ترونو سره، خپل ترورونو سره، تروزامنو سره ته دوی سره ښه رابطه وساتې، ځکه دوی ستا د سخته ورځ کې انشاءالله ستا په درد بخوري، دوی سره ښه رابطه وساتې. که دوی نه خفګان دي وي نو هغه افغان لرې کړه، دوی سره د دوی رفت آمد وکړه دوی سره، او دوی کې انشاءالله خیر ده. او دا اوبه وي لښتۍ کې او بیا کبان ډېر نیسي ورونه دي، دا هم په مال باندې، په تجارت باندې، په کاروبار باندې تعبیر کېږي انشاءالله. کاروبار هم که شی روان کړي وي، شی روان وي، دغه ګټې به سږ کال انشاءالله زیات وي او الله تعالی به برکت پکې ږدي. او بیا څه ته وایې چې مخکیني کور ته لاړ شم هلته بوټي ږدمه، نو دا هم تعبیر لري چې کله بوټي کېښودل کېږي په ځمکه کې، دا په اولاد باندې هم تعبیر کېږي، او میوې هم دا په اولاد باندې هم تعبیر کېږي، او په رزق باندې هم تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. نو اووم خوب دا وایي زما خاله ورورګانې دي، دواړه کوژدن شوي دي. خوب مې لیده د سرو زرو بنګړي وي، د خاله لور په لاس کې مې وي، زما خور ترې کش کړي. خاله لور مې وایي ته خو کوژدن نه یې شوی، ما ته وایي ته کوژدن شوی او را په لاس کړې بېرته یې ورکړمه. نو دا په خوب کې بنګړي لیدل دا ښه تعبیر لري. په اولاد باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی اولاد نصیب کوي. دا څوک چې کوژدنې شوی دی معنا دوی ته الله تعالی تشویش ورسره یې چې کېدای شي تکلیف ورته یي، اولاد یې ونیسي، نو انشاءالله اولاد ورته کېږي، اولاد یې کېږي. او د سره زر او دا کوم شیان زیب زینت څخه د استعمالوي، دا په خوب کې اکثر په اولاد باندې تعبیر کېږي، په مال باندې، په خوشحالي باندې، او په نیکو ملګرو باندې هم تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. اتم خوب د یو ملګري مې اواز کړي چې ځو مکې او حج ته. وایي زه ورته وایم چې کور کې تپوس وکړم، وایي نه. بیا روان شو او یو مسله کې ګیر شو لاره کې، یو تګ ونه شو، یعنې د حج تګ هم ونه شي، او یو ظالم راشي، وایي زموږ دغه کوم ملګری زموږ حج ته بیایي دا قتل کړي، او سفر مو ونه شي. راشو پلار کری ورځو، ورته حال بیان کړو. بیا پلار یې وایي، هغه وایي الله پوشه او تاسو. نو دا ښه خوب ده، خو په دې کې لږ تنبیه ده. هغه تنبیه دا ده چې د کاروبار په هغه باندې شاتهوالي باندې تعبیر کېږي چې ستاسو که څه کاروبار وي، کاروبار هم شروع کړی وي، روان کړی هم وي، نو هغه کارونو کې به لږ سکتګي راځي، لږ بندش به راځي. د حج څه کله په خوب کې وکتلی شي چې حج که وشي، نو معنا دا د حوایجو پوره کېدو، د مقصد پوره کېدو او خیر رسېدو، د مور پلار خدمت، په دې باندې تعبیر کېږي. په سفر باندې هم تعبیر کېږي. او څه کله تا خوب کتلی ده چې حج ته روان سي او بیا سفر هم ونه شي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو کار، یو سفر هم دغه کېدای شي ونه شي، یو کاروبار هم دا کېدای شي هغه لږ سخت شي، یا هغه کاروبار هم سر ونه نیسي. نو لږ احتیاط وکړئ چې کوم کاروبار هم ده، نو څه ډېر پکې خپل پیسې بند نه کوي یا ډېر وخت پکې ضایع نه کوي، نو کېدای شي دغه کار هم نتیجه ورنه کړي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دا د نن ورځې خوبونه. دا ورونه به ډېر انتظار یې کړي وي. دا یو ورځ دوه ورځې پرون زه نه ومه، یو فاتحې ته تللی ومه، نو الله دې وکړي چې خپل خوبونه تاسو واورئ او خپل د خوب تعبیر تاسو نه مطمئن شئ تاسو، او خپل خوبونه چې لیکئ ماته یا آواز سره لیږئ نو پوره یې ولېږئ، همدې واتساپ نمبر کې ماته ولېږئ، او اول او آخر د خوب واضح کړئ. او په خوب کې که څوک وي دغه نوم واخیستل شي ښه ده، که څوک نه وي مشکل نشته. او خوب د وخت وښیي، د خوب وخت وښیي، خوب څه وخت کتل شوی ده، دا هم مهم ده. نور چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ ملګرو سره، یو چا ته خیر ورسېږي، د یو چا سوال حل شي، د یو چا خوب تشویش رفع شي، نو انشاءالله دې کې تاسو ته خیر ده. او دا کوم خوبونه دلته تعبیر شو، نو د دې خوبونو په باره کې ویډیوګانې شته چینل کې، نو تاسو که وګورئ هلته پلی لیستونه دي، هغه کې ولټوئ او خپله ویډیوګانو برخه کې، نو یا لایف برخه کې هم ډېر ویډیوګانې دي زما هلته، نو هلته ولټوئ. هلته هم کېدای شي بیا لږ اطمینان ماڅل شي، که دلته اطمینان ماڅل شوی نه. نو تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.